د دې بلجیم خپل اصل نوم چې کوم دی کینګډم اف بلجیم دی او د رقبې د لحاظه دا 10690 کیلومتره سکویر دی. دا د رقبې نه ډیر کم ملک دی خو ولې د دې څنګ ته نیدرلند او داسې نور ملکونه هم پراته دي. دوستانو بلجیم په دنیا کې تقریبا ډیره زیات آبادی لري چې د 1 کروڑ نه بره دی آبادی لري او دا د آبادی لحاظ نه په 1 نمبر باندې دی. دوستانو د بلجیم یو خاص خبره دا ده چې د 98% خلک په ښارونو کې اوسېږي او 2% خلک د دې اطرافو کې ژوند زندگی کوي. یو بله خبره هم درته دا وکړم چې بلجیم کې به تاسو هېڅ قسمه بې تعلیمه سړی ونه ګورئ، ځکه چې بلجیم کې یو داسې قانون هم موجود دی چې 18 کلنۍ پورې به ته هلته باید تعلیم کې او بیا وروسته د 18 کلنۍ نه ستا خوښه ده چې ته مخکې تعلیم کې یا نه کې، خو ولې 18 کلنۍ پورې ته مجبور یې چې هلته خپل تعلیم وکړې. دوستانو د بلجیم په باره کې در سره یو بل شرمناکه خبره دا هم شریکه کړم چې دلته خلک واده ډیر زیات کم کوي او دوی انجوای ډیره زیاته کوي. نو په دې خاطر باندې دوی 2% خلک داسې دي چې خپل میړه سره ژوند تیری او بیا نور طلاقوي. اکثره خلک دلته ځوانانو جینکو سره ودونه کوي او خپله اولنۍ ښځه بیا دوی پرېږدي. دوستانو د بلجیم یو حیرانونکې خبره دا هم ده چې دی په بلجیم کې یو داسې قانون لري که چېرته تاسو هلته د خپل ژوند زندګۍ نه تنګ یاستئ یا خفه یاستئ نو دی یو داسې قانون جوړ کړی دی چې هلته هر څوک خودکشي هم شي کولی، ځکه چې خودکشي باندې دلته د هیڅ قسم پابندي نه ده لګولې. دا د هر چا خپل حق دی.